ګرانو دوستانو، تاسې د ناول په تېره برخه کې واورېدل چې د مسلمانانو او هندوانو ترمنځ سخته مقابله شروع شوه او ان تر دې چې مسلمانان په هر محاذ شاتګ ته اړ شول، خو بالاخره د سلطان محمود غزنوي بېشانه زړورتیا مسلمانان هیله من کړل او بالاخره هندوان یې شاتګ ته مجبور کړل. دا چې نور څه پیښیږي راځئ په دې برخه کې واورو. د محمود دې زړورتیا په ټول پوځ کې نوې ساپ وکړه. د ښي او کیڼ لوري ته نیزه وهونکي د دښمن پر ښي او کیڼ اړخ حملې وکړې او دښمن چې خپل بري ته هیله من شوی و اوس ډېر ګړندی پر شا روان شو. له لمر لوېدو مخکې باجرای میدان پرېښود او په کلا کې را ایسار شو. د بډهنډه کلا خندق دومره سور او ور و چې کوم حمله راوړونکی نیغ پر برجونو حمله کول ګران و. محمود غزنوي حکم وکړ چې د خندق یوه برخه په ونو او ډبرو ډکه کړای شي. د باجرای پر دې باور شو چې مسلمانان به له خندق نه په راپورې وتلو پر برج حمله کولو کې ډېر ځنډ ونه کړي، ځکه یوه شپه د مایوسۍ په حالت کې له کلا څخه وتښتېد او هڅه یې وکړه چې په یوه ځنګل کې پټ شي، خو د سلطان محمود د پوځونو ځنګل کلا بند کړ. باجرای د وسلې غورځولو پر ځای خپل خنجر په خپل ټټر ښخ کړ او ځان یې وواژه. د بټهنډه د کلا نیولو وروسته محمود د دې ریاست لرې سیمې هم ونیوي. د دې جګړې نه چې وزګار شو، محمود د ملتان په لاره غزني ته راستون شو. د ملتان کرمتي واکمن ابوالفتح داود په هندوستان کې د محمود غزنوي بریاوې ځان ته ډېرې خطرناکې بللې. د سند سیند د بې وخته بارانونو له امله ډېر مست شوی و چې له هغو نه په تېرېدو د غزنوي پوځ زیات سرتېري اوبو یوړل. پر دې سربیره د ملتان د کرمتي حاکم ابوالفتح داود غیر دوستانه چلن هم د محمود د ستونزې نورې هم زیاتې کړې. په 396 هجري کال محمود غزنوي د کرمتیانو سره د حساب کتاب لپاره پر ملتان د یرغل اراده وکړه، خو له انپال سره چې د ده اړیکې دوستانه وې د ملتان د کرمتي حاکم ابوالفتح داود ملاتړ وکړ او هغه محمود ته پېښور ته نږدې اجازه ورنه کړه چې له سینده پورې وځي او د ده پرمختګ د مخنیوي لپاره وړاندې ورغی. محمود هغه ته له عبرته ډکه ماتې ورکړه او د چناب تر سینده پورې ورپسې ورغی. ان پال له خپل پاتې پوځ سره د کشمیر غرونو ته وتښتېد او هلته پټ شو. محمود غزنوي په هغه پسې د ورتلو پر ځای ملتان ته مخه وکړه. خو هغه لا د ملتان څو سرحدي سیمې نیولې وې چې په خراسان کې د الق خان د یرغلونو له امله بیرته را وګرځېد. محمود ملتان 5 کاله وروسته بشپړ فتح کړ. د هغه زمانه وه چې د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې لا د محمود واکمني بشپړه نه وه ټینګه شوې او هغه هر کال د یوه نه یوه سالار د ځپلو لپاره نوي محاذ ته تلو. همدغه لامل و چې هغه په منظم ډول د هندوستان د نیولو کار ته دوام ورنه کړای شو. هر کال د شمال د ریاستونو او د هندوستان په لوري د ده واکمني پراخوله، خو په همدې پرتله د ده ستونزې هم ورسره زیاتېدلې. د دغو دواړو محاذونو ترمنځ ډېر غرونه، دښتې او میدانونه پراته وو او د محمود د پوځي ځواک زیاته برخه په همدغو پراخو سیمو کې تیتو پرک وه. دی به چې د سیند له سینده پورې ووت، هلته به د جیهون آمو پر غاړه کومې فتنې سر راوچت کړ. ده به چې د پنجاب په میدانونو کې واړول او د ګنګا او جمنا په لور به یې اراده کوله، نو له مکران څخه به تر خوارزم پورې به کوم ځای کې داسې څه جنجال پېښ شو چې د به خپل کار نیمګړی پرېښود او بیرته به ستون شو. د تاریخ یو باب هم د پخوا ارادو خاوندانو فاتحانو له یادونو څخه تش نه دی، خو د ده په څېر توریالي به ډېر لږ وي چې د ژوند ډېری ورځې یې د اس پر شا په مزلونو تېرې شوي وي. د هغه تر مرمرینو ماڼیو د جګړې میدان ډېر خوښ و. د ده د ګلانو پر تخت له ویده کېدو نه دا ښه ایسېدل چې پر ګړنګونو تېر شي. د غزني د شاهین له دې سره مینه وه چې له هرې ځالې نه لرې وي. تقدیر د یوه انسان په بدن کې هغه توکي راټول کړي وو چې تل یې خوځښت خوښاوه. له ملتان څخه تر بیرته راستنېدو وروسته په خراسان کې د محمود غزنوي مصروفیتونو انفال ته د بیا منظم کېدو وخت ورکړ. هغه هڅه وکړه چې د مسلمانانو حملې ټولنیز خطر ثابت کړي
او د ګاونډیو راجګانو نه یې مرستې وغوښتې. دا ځل د شمالي هندوستان واکمن د محمود پر خلاف د متحدې جبهې په جوړولو کې تر پخوا زیات تاوده شول. ځکه خو یو لوی پوځ د انفال د زوی برخمن پال تر کوماندې لاندې د پېښور په لور وخوځېدو. سلطان محمود چې له دې وضع خبر شو، په 399 هجري کال کې له غزني نه حرکت وکړ او په یوه تراټ وهند ته نږدې شول. د یوې توندې جګړې نه وروسته هندي پوځونو میدان پرېښود او وتښتېدل. سلطان محمود د تر کانګړه پورې د انفال پر ملاتړ کوونکو پوځونو پسې ورغی او د کانګړې سره یې د ننګرکوټ کلا بند کړه. د 3 ورځو سختې دفاع نه وروسته د کلا اوسېدونکو همت بایلود او د سلطان پوځ کلا ونیوله. د دې کلا هغه مشهور درمسال چې پالونکو یې نه یوازې له عام ولس بلکې د شمالي هند له راجګانو څخه هم خرج اخیست. د مندر دروازې چې پرانیستې، نو هلته د سرو او سپینو زرو انبارونه پراته وو. د برهمنانو دغه د عیشونو ځای د بې شمېره انسانانو د پیړیو ثمر و. دا د هغو خلکو د زیار او هڅو اجوره وه چې د ټولنې د دیوتاګانو بوج او اوچتولو لپاره پیدا شوي وو. دا د هغه خلکو د زیار او هڅو اجوره وه چې د ټولنې د دیوتاګانو بوج اوچتولو لپاره پیدا شوي وو. له دې درمسال څخه د 200 میلیونه درهمو په ارزښت سکې او نږدې 7,000 منه سره زر او سپین زر راووتل. د نګروټ د مندر د دولت اندازه یوازې له دې خبرې نه کیدای شي چې یوازې د ګران بیه غمیو وزن 100 منه و، 1.50 کیلوګرامه. د سلطان محمود د بیرته ستنېدو نه وروسته انفال خپله پلازمینه نندنه وټاکله. د نمک غرونو په شاوخوا کې خپله واکمني ټینګه کړه، خو هغه زر مړ شو او پر ځای تریلوچین پال پر تخت کېناست. سلطان محمود د دې کورنۍ د پاتې واکمنۍ د ختمولو لپاره پر نندنه حمله وکړه. تریلوچین پال چې د هند سلطان د پرمختګ نه خبر شو، د کلا ساتنه خپل زوی بهیم پال ته پرېښوده او په خپله د کشمیر د راجه د مرستې ترلاسه کولو لپاره هغه لوري ته روان شو. بهیم پال دننه د کلا لوري ته د غرونو په منځ کې د تنګو لارو د بندولو لپاره د پیلانو کتارونه ودرول او د سلطان پوځ پر ډېرو ورځو پرله پسې جګړو برسېره کلا ته ورونه رسېدلی شو. په دې موده کې پر کشمیر برسېره په جنوبي هند کې د ډېرو ریاستونو څخه بهیم پال ته پرله پسې مرستې را رسېدلې. بالاخره بهیم پال له خپلو مورچلو څخه راپورته شو، پر پراخ ډګر کې د سلطان محمود پر پوځونو برید وکړ. د هغه د پوځونو په مخ کې د پیلانو کتارونه وو، خو د محمود په لومړۍ لیکه کې د ترکمنو ګروپونه وو چې د هغوی د غیشو په باران پیلانو مخونه واړول. له دې سره د دښمن پر پوځ له هر لوري درنې حملې وشوې او بهیم پال ډېر مړي په میدان پرېښودل او وتښتېد. تر دې وروسته محمود د نندنې کلا بنده کړه. د جګړې پر ډګر د بهیم پال ماتې په سبب د کلا د ساتونکو حوصلې ماتې شوې وې، ځکه هغوی بې له شرطه وسلې وغورځولې. د نندنه له فتحې وروسته سلطان محمود د تریلوچین پال لوري ته پام ور واړاوه چې د هغه په مرسته د کشمیر نه نور پوځونه راتلل او د جیلم په شمالي درو کې راټولېدل. د کشمیر د پوځ سالار د محمود ګزمې یوه ګروپ ته له ماتې ورکولو پر خپل ځواک ډېر مغرور کړ، خو د جګړې پر لومړۍ غوټه کې هغه وارخطا شو. هغه بیا خپل پوځ منظم کړ او هڅه یې وکړه چې د حملې راوړونکو مخې ته یې ودروي، خو هغه خپله ماته پر بري بدله نه کړای شوه. له دې ماتو وروسته د تریلوچین پال وروستی د ټیکي ځای په ختیځ پنجاب کې د شوالک غونډۍ وي او هند عملاً له منځه تللی و. د نندنې بندي د نندنه په کلا کې رنبیر ته د یوه پوځي بندي په حیث سهار او ماښام د یوه بې خونده تسلسل څخه پرته بل هیڅ نه و. د بند لومړۍ شپې ورځې پر هغه ډېرې تراخې او له زغم وتلې وې. تل به یې د تېښتې په اړه فکر کاوه، کله به یې په خیال کې د جنوبي هند د راجګانو بې شماره لښکرې د یرغل په حال کې لیدلې، کله به د خوب په حالت کې دته د دروازې خلاصې وي او دی به پر آس سپور له جیل څخه په سلګونه میله لرې د ګنګا په غاړه خپل کلي ته ورسېده او کله به یې دا په خیال کې ور وګرځېدل چې دی په کور کې دی. او هماغه وختونه دي چې 4 کاله پخوا وو
د هغه دوستان پرې ورټول شوي وي او رنبیر له هغوی سره د غشو ویشتلو او تورې وهلو تمرین کوي. د ده پلار د محل په یوه کوټه کې غلی ولاړ وي او مسکا د کمالونو او مهارتونو شاباسي وایي. شیکنتلا د کشرۍ خور په بڼ کې له خپلو نورو همزولو سره په شاخونو کې زانګو اچولي وي، خو د حال ترخه په حقایق د ده د ښایسته خیالونو د رنګینیو چورتونو نړۍ ته لا ترغه کړي. څومره چې وخت تېرېده د رنبیر خفګان او درد په مایوسۍ او بې پروایۍ بدلېده. د یوه بې پایه جیل تصور د مازی یادونه او د راتلونکي ټول امیدونه لاندې کړي وو. رنبیر د کنوج د یوې مخورې کورنۍ د سردار موهن چند زوی و. د کنوج د واکمن راجیاپال په دربار کې د هغه زیات عزت او درناوی و. د ځوانۍ په وخت کې د موهن چند د راجیاپال په دربار کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي وو. کله چې د شمالي برید یوه نفوذ خاوند چې کرشن د ګاونډیو راجګانو په لمسون د کنوج د واکمن پر خلاف بغاوت وکړ، نو هغه د جیکرنشن د ماتولو لپاره موهن چند واستاوه. د موهن چند حمله دومره ناڅاپي وه چې جیکرنشن له ګاونډیو راجګانو څخه مرسته ترلاسه نه کړای شوه او هغه د معمولي مقاومت څخه وروسته د تېښتې لاره ونیوه. د مهابن راجا سره یې پناه واخیسته. راجیاپال د هغه ځمکې او شتمنۍ ضبط کړې او پر خپلو څو تنو سردارانو یې وویشلې. د هغه د ځمکو یوه لویه برخه او د جیکرنشن ماڼۍ د موهن چند برخه شول. په دغه ستره او شانداره ماڼۍ کې د موهن چند د خوښې ورځې لنډې وې. نږدې 3 کاله وروسته د هغه میرمن مړه شوه او 4 کلن زوی رنبیر او 6 میاشتنۍ لور شیکنتلا ترې پاتې شول. دا 2 اولادونه د موهن چند د ارزوګانو مرکز و. هغه هیله درلوده چې رنبیر له راجا څخه وروسته تر ټولو لوی سړی شي او غوښتل چې شیکنتلا د کومې پاچاهۍ ملکه وي. په 18 کلنۍ کې رنبیر یو ښکلی زلمی و. د یوه سپاهي عادتونه یې له پلار څخه په میراث وړي وو. په زده کړه او تربیه کې ډېر لږو ځوانانو له ده سره سیالي کولای شول. چې کله د رنبیر د جنګي کمالاتو اوازې د راجا تر غوږو ورسېدې، نو را ویې غوښت او د ماڼۍ د ساتونکي ډلې افسر یې وټاکه. د خپلو بچیانو په باب د موهن چند د خوبونو د تعبیر ورځې نږدې شوې وې، خو په پنجاب کې سلطان محمود غزنوي د بریاو په سبب د هند راجاګانو په زړونو کې کومې اندېښنې او تشویشونه را پیدا شوي وو ورځ په ورځ زیاتېدل. د هېواد د ساتنې لپاره چې د کنوج کومو بانفوذه سردارانو تر لوچین پال د ملاتړ غږ اوچت کړی و، په هغوی کې موهن چند هم و. د کنوج حاکم چې خپل ګاونډي راجاګان ولیدل، ډېر ژر یې 1000 تنه پوځ د ترلوچین پال د ملاتړ لپاره تیار کړه. کله چې د هغوی پوځونو د مشرتابه خبره را مخې ته شوه، نو د راجا نظر پر رنبیر ونښت. موهن چند په خپله غوښتل چې په دې عملیاتو کې شریک شي، خو د هډوکو د درد په سبب پاتې شو. له کنوج څخه د روانېدو په وخت د رنبیر عمر 20 کاله و او هغه دومره پر ځان اعتماد درلود چې د راجا د دربار نجومي یې لاس ولید. زیری یې پرې وکړ چې ته به دندنه له فتحې څخه وروسته سرلوړی راستنېږي. رنبیر په مسکا ځواب ورکړ چې موږ دندنې ته نه، غزني ته روان یو. او چې یوه بوډا سپاهي وویل چې غزني خو ډېر لرې دی، نو د رنبیر د پلار څېره له غوسې تکه سره شوه. ویې ویل غزني لرې نه دی، ته بې غیرته شوی یې. د کنوت له سرحد د تېرېدو څخه وړاندې رنبیر له خپل کلي څخه تېرېده. کله چې هغه د خپل کور مخې ته ورسېد، شیکنتلا په منډه بهر راووته ورغله. د رنبیر له ملا څخه یې خنجر راوکېښ او زور یې د خپل لاس ګوته غوڅه کړه او بیا یې د رنبیر پر تندي د وینو خال تل کېښود. د اوښکو د تم کېدو هڅه یې وکړه. ویې ویل وروره، دا دیوتا خدای دې وساته. زر د بیرته راتلو هڅه وکړه. رنبیر وویل زه به ډېر زر بیرته راشم، خو زما وړوکي خورکۍ راته ونه ویل چې زه راځم، څه شی درته راوړم؟ هیڅ نه، یو خور له خپل ورور پرته بل هیڅ نه غواړي. له دې الفاظو سره د شیکنتلا له غټو غټو سترګو څخه د اوښکو څاڅکي وڅڅېدل. رنبیر یوه شېبه چوپ ودرېده او بیا یې د آس جلب راوګرځاوه. د نندنۍ جګړې ته د بهیم پال د ملاتړ لپاره له کنوج څخه پرته د جنوبي هند ډېرو نورو ریاستونو هم مرستندوی پوځي ټولګې استولي وو. د خپلو پوځي ډلګیو او سپاهیانو د جرأت او حوصلې د زیاتولو لپاره د مذهبي مشران هم ملګري وو، او زیاتو مذهبي مشرانو د خپلو پوځیانو د وینې په جوش راوستلو لپاره بوتان له ځان سره راوړي وو.
ځکه خو د نه په کلا کې چې نه فتح کېدونکي شیان ګڼل کېدل هغه هماغه بوتان وو چې د هغوی د کرامتونو افسانې په هندي برهمنانو بیانولې. د هندي ټولنې ځوانان یې باوري کړي وو چې که مسلمانان پوځیان د نندنه کلا ته دننه پښه کېږدي نو خوړین او لولپه به شي. ځکه خو چې کله به د بهیمپال او د غزنوي محمود پوځونو له کلا څخه بهر په یوه ډګر غیرت او زړورتوب ښکارولو نو مذهبي مشرانو به په کلا کې دننه سرني او زنګونه کړنګول او د غفلت له خوبه د خپلو دیوتاګانو له خدایانو د راپاڅولو هڅه به یې کوله. خو د دفاع هغه پټ قوت چې د هغو سپینو زرو او کاڼو په بوتانو کې و را براله نه شو. ګرانو دوستانو، د ناول دا برخه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې برخې د لوی الله په امان.